أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 158. الله جل جلاله په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې امتحان وکړي او دده په بیبي هاجره رضی الله عنها امتحان وکړي. هغه امتحان داسې و چې الله عزوجل ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړي چې ته خپل بیبي او ماشوم زوی زه یو دشت درته ښیم په دې دشت کې یې پرېږده. هغسې دشت چې هلته نه درخته سته، نه اوبه سته، نه کلی سته، نه آبادي سته، نه خوراک او چشاک سته، هېڅ نسته. ابراهیم علیه السلام د خپل رب عزوجل د حکم د تعمیل په وجه هغه دشت چې الله ورته ښودلی و او جبرائیل علیه السلام ورته ښووي، هغه دشت ته خپله بیبي او خپل ماشوم زوی اسماعیل علیه السلام چې د مور په غیږ کې و را ایوړل او په دې دشت کې یې پرېښول. ابراهیم علیه السلام لاړل. هاجره بیبي رضی الله عنها دا خپل ماشوم زوی ته یې شیدې ورکولې. د څه وخت وروسته هغه شیدې هم وچې سوې، ځکه د ښځې په وجود کې چې شیدې پیدا کېږي هغه د خوراک او چښاک په نتیجه کې پیدا کېږي. چې ښځه خپله وږې سي، تږې سي، غذا نه وي، نو بیا شیدې هم نه وي. هاجره رضی الله عنها تږې سوه، وږې سوه او ماشوم زوی دا یې هم وږی سو. هاجره رضی الله عنها په سختو مشکلاتو کې سوه. دوه غمه ورته متوجه وه. خپل د ځان غم ته هم نه برداشتېږي، ځکه هم وږې وه، هم تږې وه، هم ګرمي وه. او دوهم غم یې د ماشوم بچي و. ماشوم بچی دا په سترګو ویني چې لت پت کېږي د لوږې او د تندې څخه. دغه د ماشوم بچي سختي هم دا ځورول. په کوم ځای کې چې دا مبارکه وه و دغه ځای ته نږدې دوې غونډیانې وې. نو دا په دې تمه دا یوې غونډۍ ته وختل چې شاوخوا وګوري، یو ځای چوپان وویني، یا کلی وویني، یا یو قافله وویني، ورغږ کې او هغه راسي د دې سره مرسته وکړي. کله چې دا یوې غونډۍ ته وختل، شاوخوا یې وکتل، مخامخ یې بله غونډۍ وه. بیا د هغې غونډۍ پر طرف باندې را روانه سول. کله چې راکښته سول، دا نس یې کښته و، شله غوندې ځای و. په دې ځای کې یې وځغستل، ځکه هغه ماشوم بچی یې د سترګو څخه نهام سو چې هسې نه چې یو لیوه یا کوم حیوان حمله ورباندې ونه کړي. بیا چې د دې شلې د نس څخه وختل، غونډۍ ته لږ پورته سوه، بیا قراره سوه. په دغه شکل باندې هاجره بیبي رضی الله عنها اووه ځلې د دې دوو غونډیو ترمنځ ولاړل او رالل. وروسته تر دې اووه ځلو تګ و راتګ الله جل جلاله د اسماعیل علیه السلام د پښو سره یوه چینه پیدا کړل چې هغه چینه کې اوبه وې او داسې د حکمته ډکې اوبه وې چې یوازې د تندې علاج نه بلکې د غذا یا د خوراک کار یې هم کاوه. داسې د حکمته ډکې اوبه وې. دا چې راغله هغه اوبه روانې وې، زمزم دې ورته ودرېږي ودرېد. خاوره یې شاوخوا ورته راوګرځول، هسې نه چې دا اوبه خلاصې سي او لاړې سي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي پر هاجره بیبي دې الله رحم وکړي، که چیرې دې اوبو ته زمزم نه وای ویلې، دا اوبه به ټولې دنیا ته رسېدلې وای، کاشکې یې نه وای ورته ویلې. الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام د زړه مراد هم پوره کړي و ټولې دنیا ته دا اوبه ورسولې. حاجان د هر ملک راځي، د هر هیواد راځي، د هر ښار راځي او د دې ځای څخه اوبه وړي. مختلفو ساحو او مختلفو هیوادو. هسې هیوادونه دي چې نه د انسان نوم زده کېږي، نورې ژبې دي.
نه انسان تصور کولی شي. داسې منطقو ته الله دا اوبه ورسوله. هاجرې بیبي رضی الله عنها خو ورته زمزم وویل، خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زړه تمنا او ارزو بیا دا وه چې ټولې دنیا ته ورسېږي. الله ټولې دنیا ته هم ورسولې دا اوبه. خیر، دغه دوې غونډیانې چې هاجره بیبي رضی الله عنها په منځ کې 7 ځلې ولاړه او راغلل، و دغه دوه غونډیانو ته صفا او مروه ویل کېږي. دغه صفا او مروه دوې غونډیانې دا د ډېره تاریخه وې، او دغه تر اسلام مخکې چې کوم خلک وه هغوی هم د هاجرې بیبي رضی الله عنها د عادت مطابق د صفا او مروه تر منځ تلل، ځکه تر اسلام وړاندې کفارو هم یو ډول دودیز حج درلودی چې دوی د ځانه جوړ کړی، خپل مقام او په خپل ځای کې تفصیلي بحث ورباندې سوی دی. یوه بله پیښه وسوه، هغه پیښه دا وه چې یو نارینه اعصاب نومېدی او یوه ښځه نائله نومېدل. دغه نر او ښځه دا راغلله د مکې مکرمې سره نږدې یې بدکاري وکړل، زنا یې وکړل. د الله جل جلاله عذاب ورباندې راغلی، داسې سخت عذاب ورباندې راغلی چې دا دواړه الله جل جلاله مسخه کړل. هغه انساني شکل یې په ډبره واوښتی، لکه د ډبرې یو بت دا نر هم داسې جوړ سو او دا ښځه هم داسې جوړه سوه. بس لکه د ډبرې څه چې دی یو مجسمه جوړه کړي، انساني شکل یې په دې ډبرین شکل باندې واوښت. دا پیښه چې وسوه دې ته دنیا حیرانه سوه. د مکې مکرمې پر کرامت باندې د خلکو نور شوق رالی. مکه مکرمه باندې سلا بلا خلک نه و عاشقان، په هره زمانه کې د دې کرامات خلکو لیدلي و. د ټولې دنیا خلک ورته په غاښ و. کافران چې د شیطان بندګي یې شروع کړې وه، سلا بلا مکې مکرمې ته تسلیم نه وه چې د پلار قاتل به یې لا په مکه مکرمه کې معاف، د پلار قاتل ته به یې لا څه نه ویل، خو بیرېدل، زور یې لیدلی و. د ابرهه غوندې فوج رالی، ټول ابابیل مرغانو په ډبرو باندې هلاک کړي. دا خو ښکاره خبره نه وه، هر سړی ځینې بیرېدی. دا کفار چې هر څه یې روا بلل، مګر د مکې مکرمې په مقابل کې هېڅ یې نه کول. سلا بلا خو نه وه، زور یې لیدلی و، قوت یې لیدلی و. خلکو چې دا نر او ښځه ولیدل چې دواړه مسخه، نو بیا یې د عبرت دپاره دا دوه بوتان راواخیستل. یو بت یې د صفا پر غونډۍ کښېښودی او بل بت یې د مروه پر غونډۍ کښېښودی. نو بیا چې به خلک راتلل، دې دوه بوتانو ته به یې کتل او د عبرت په وجه باندې به دی و دا بوتانو ته ورتلل چې هر څوک د مکې مکرمې بې احترامي کوي او د داسې ناروا تصور کوي، دا به یې انجام. الله به یې د انساني شکل څخه واړی، ډبرې به ځینې جوړې کړي، تر قیامته به خلک ورته ګوري. خلک به د عبرت په نیت باندې د صفا غونډۍ ته هم ختل، د مروه غونډۍ ته به هم ختل، دا بوتان به یې لیدل. د څه وخت په تېرېدو سره شیطان په دې کې یو شی باب کړي، هغه دا چې دا صفا غونډۍ ته ورسې دا بت خو ووینې، د مروه غونډۍ ته ورسې دا بت خو ووینې. داسې پر دې سر هم لاس ورتېروه. شیطان خو چې کله کله خلک ګمران کوي، داسې په تدریج باندې یوه نکته ورزیاته کړي، بیا بله نکته ورزیاته. نو دا نکته یې ورزیاته کړله چې پر دې سر باندې لاس ورتېروي. خلک به ورتلل، پر دې سر به یې لاس ورتېر کړي. پیړۍ د هغه کار روانو. آخر کې په 2م قدم کې شیطان د دې خلکو ذهنتونه داسې بدل کړل و ټولو ته یې دا ذهن ورکړي چې دا دوه بوتان دا د خدای شریکان دي، نعوذ بالله. تاسو د عبرت لپاره نه بلکې د مدد غوښتلو لپاره ورځئ. لکه په مکه مکرمه کې چې 380 بوتان ایښي وه، دا هم یو 2 بوتان دي، ورځئ طلب د کومک ځینې کوئ. کله چې د اسلام مبارک دین رالی، د مکې مکرمې بوتان خو ټول مات سو، دا بوتان مات. اوس د دې خلکو سره تشویش شو چې د دې صفا او د مروه په منځ کې تګ و راتګ دا منع دی که سته، ځکه ډېر شیان د کفر تر اسلام مخکې وه، د اسلام په راتګ سره منع سوه. د خلکو دا ذهن سو چې دا کار هم منع دی. مکه مکرمه باندې طواف دی کاوی، په جلا طریقه یې کاوی. طواف خو په اسلام کې ستا خو په خپله طریقه دی، او په مدینه منوره کې چې بیا کوم اوسېدونکي وو، هغو تر اسلام مخکې هم دا کار نه خوښاوه چې تاسې دې 2 بوتانو ته ورځئ، کومک ځینې غواړي، یوه صفا ته ولاړ شئ، بیا مروه. د مکې مکرمې خلکو ته تازه تشویش پیدا شو چې موږ خو اوس مسلمانانو شو، پخوا خو موږ دا کار ناحقه کاوه. د مدینې منورې خلکو په فعاله عقیده درلوده چې دا ښه کار نه دی.
اوس د اسلام د مبارک دین پر راتګ سره حیران پاتې دي چې اوس نو حکم څه دی. رب عز وجل دا آیات کریمه نازل ان الصفا والمروه من شعائر الله، یقینا صفا مروه دا د شعائر د سترو نشو څخه د الله دی. فمن حج البيت او اعتمر، څوک د بیت الله شریف حج ادا کی یا عمره کی، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، پر هغه کس باندې څه ګناه نشته چې د صفا او مروه په منځ کې ولاړ سي. کولی سي هلته منع چې راغلی وه یا بد کار چې وو هغه د بوتانو ته ورتګ یا استمداد د دې بوتانو څخه، طلب د کومک د دې بوتانو څخه، مطلق د عمل جائز بلکې شی فمن تطوع خیرا، یو څوک زائد او نفلی عمل کوي د خیر، فإن الله فسیقینا الله جل جلاله شاکر دی، یعنی ستا د نیکو اعمالو قدردانی کی، بدله یې درکي، او علیم زیات علم لرونکی دی پر زره زره اعمالو باندې، هیڅ عمل ستا نه ځین ضایع کیږي. دا حکم نازل سو او تر قیامته به دا حکم پاتې. صفا او د مروه په منځ د صفا څخه تلل شروع کیږي تر مروه پورې، و دې تللو راتللو ته سعی وایي. دغه د صفا غونډۍ څخه تګ را پیلېدل تر مروه پورې دا 7 ځلې دي چې یو طرف ته 3 ځلې راځي او بل طرف ته 4 ځلې راځي. داسې نه دي چې صفا ته ولاړ سې تر مروه، د مروه څخه بېرته صفا ته راسې، دا نو یو وار تګ سي، بلکې دا 2 واره تګ، د صفا څخه تر مروه پورې 1 وار تګ، د مروه څخه بېرته تر صفا 2 واري، د صفا څخه تر مروه بېرته تلل دا 3 واري، په دغه ترتیب باندې 7 ځلې تګ و راتګ. دا په حج کې د واجباتو څخه دی، واجب عمل دی، په عمره کې هم واجب عمل دی. او دغه صفا او د مروه تر مابین سعی کول دا مقصودی عبادت نه دی، یعنی دا لکه طواف چې ته کوې هر وخت چې زړه وغواړي ورباندې راګرځې، بلکې د صفا او د مروه تر منځ تګ دا هغه مهال کولی سې چې ته یا عمره کوې یا حج کوې. کله چې د عمره کول ته عمرې وروسته سعی د صفا او د مروه سته، یا د حج کاوه تر حج وروسته د صفا او د مروه سعی سته. مستقل د ثواب په نیت باندې نسي کېدلی چې یو څوک ورسي، ثواب په هر وخت کېدلی شي. دا حکم سو او د دې پسې باندې بیا الله جل جلاله یو بل خبره کوي، هغه مهمه خبره ده. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. رب عز وجل په دې ځای کې د هغه کسانو یاد کوي چې هغوی ته حقیقت معلوم وي او حقیقت پټوي. په دنیا کې چې څومره فساد رامنځته کیږي، دغه فساد دومره د ناپوهو خلکو څخه نه رامنځته کیږي لکه د علماو څخه رامنځته کیږي. د ناپوه سړي که په یو خبره سر نه اخلاص، ناپوه سړی که د جهالت په وجه باندې یو کار کوي، نو دته پیروي هیڅوک نه کوي. خلک ورته وایي خپله ناپوه سړی تا بیا اوس ماته نورې خبرې شروع کړلې. ټول عمر چې خلک پر یوه لاره باندې تللي دي هغه د علماو په وجه تللي، او په هره زمانه کې چې نظام خراب شوی دی، په هره زمانه کې چې بدبختي راغلي دي، ناروا کارونه راغلي دي، دا هغه مهال راغلي دي چې علماو لار ورکړې ده، یا علماو حق پټ کړی دی یا علما چوپ پاته سوي دي. په هره زمانه کې که چیرې علما په اتفاق و اتحاد تر مادیات پرستی، نفس پرستی، مزاج پرستی تیر سی، حق وینا په اتفاق باندې وکي، ټول ملت مکلف دی چا کار وکي. که چیرې د تاریخ یا د نورو هیوادو نورو منطقو ساحو ته ولاړ نسو، د خپل ټولنې ته متوجه سو، که چیرې دا ټول علما په اتفاق باندې د شورویانو په څنګ کې ونه درېږي، د امریکایانو په څنګ کې ونه درېږي، او د نورو باطلو ډلو په څنګ کې ونه درېږي، نو بیا خو به دې خلکو ته حقیقت روښانه، ټول خلک به په علماو پسې، ټول خلک به د قرآن عمل کوي. خو بدبختي دا ده چې ځینې کسان
مادیت پرسته، نفس پرسته، هغو باطلو ډلو ته هم فتواوې ورکړي دي. خلک په شک کې ولې ویشي؟ خلک وایي الله نو خو دا مو علما دي موږ څنګه وو؟ که څه هم حق خو روښانه وي. نو هره زمانه چې تاوان پېښ سوی دی دا د علماو څه پېښ سوی دی. علما یا نفس پرستان سي یا مادیت پرستان سي. مادیت پرستی چې وکي د مادیت پرستی په نتیجه کې نو حق پټ دی. عوام خلک چې نه پوهېږي، ناپوهان خلک چې نه پوهېږي، د هغو دپاره خو چې لږ د دین خبره وسي دینونه خلاصېږي، اطاعت کوي. ستاوان خو عالم پېښ کړی دی، عالم ته مسله هم معلومه ده، حکم هم ورته معلوم دی چې دا ستا دعوت ته دی ضرورت نه لري، حق خپله ورته روښانه دی. خو دی چې حق پرې ایښی دی حتما یا یې زړه حسد نیولی دی، یا یې زړه د دنیا حب نیولی دی، یا یې زړه مزاج پرستي نیولی دی. نو چې ته هر څونه ورته وږغېږې، هر څومرې دلایل ورته ویې. ځکه دا خبره ما تکرارا مخکې کړې ده چې کله څوک یو خبره نه مني، هغه په دې خاطر چې معلومات نه ورته طلب د معلومات کی حق طلبي، وای چې کله ما ته حق معلوم شي زه اطاعت کوم. او کله کله داسې چې یو څوک حق خبره نه مني دا یې فیصله یې چې نه منم، چې څونه دلایل لته وایي، هغه نو ناروا مناقشه ده. الله جل جلاله دا خبره کوي دومره سخت عذاب د داسې خلکو دپاره چې حق پټوي، هغه سخت عذاب هغه لعنت دی. تاسې پوهېږئ چې لعنت څومره لویه سزا ده. یو وار به د لعنت پر لفظ وږغېږو بیا به درته معلومه سي چې لعنت څومره لویه سزا ده. د لعنت په اړه باندې چې زموږ د مذهب فتوا ده هغه به تاسې یو وار واورئ. لعنت څه ته وایي؟ بعد عن رحمت الله، د الله عز وجل د رحمت څخه لرې والی. کله چې یو څوک د الله عز وجل د رحمت څخه لرې سي د هغه دپاره خیر قطعا نسته، نه په دنیا کې نه په آخرت کې. چې د الله عز وجل د رحمت څخه څوک لرې سي هغه بیا قطعا د جهنم نسي خلاصېدلی، هغه قطعا جنت نسي پیدا کولی، هغه قطعا په دنیا کې سعادت نسي پیدا کولی. نو چې لعنت بعد عن رحمت الله سو، نو ځکه زموږ د مذهب فتوا دا ده تر هغه مهاله چې یو څوک بالیقین پر کفر باندې نه تېر سوی لعنت نسي ورباندې ویل. یو سړی که ژوندی و مسلمان کافر و څومره بدترین کافر و لعنت ویل نه دي ورباندې جایز. په دنیا کې وګورئ یو ستر کافر ستاسو په زړه کې درځي که نه، نوم به مو ایږدئ. که چیرې د هر بدترین کافر راواخلې ته فرض که دا اوس کې دا د بورما مسله ډېره توده ده، دا د بورما بودایان دا پر د بورما پر مسلمانانو ظلم کوي. د اوس یې نه دي شروع کړي، نه د شلو کالو څخه شروع کړي، دا د 1872 سنې څخه دا ظلم شروع دی. د 1872 سنې څخه دا مقابله د بودایانو او د مسلمانانو ترمنځ روانه ده. ظلمونه، وحشتونه، هغسې ظلمونه چې یو انسان یې تصور نشي کولی. د دنیا مسلمانان باچهان خو غږ نه کوي، وایي هسې نه بادار مخابه دي سي. اوس خو پر ګرد دنیا باندې لکه د وخت فرعون امریکا حکومت و سلطنت کوي. فرعون چې کله واکمن و په دنیا کې هېچا څه نه سوی ورته ویلی. د وخت مغرور باچا و چې هر چا به څه ورته ویل ده به ورسره جنګ کوي. دا که د هر ملک باچا دی د یوه مخه څخه د ټولې دنیا هغسې باچاهان، هغسې اسلامي مملکتونه چې ځان ته اټمي قوت هم وایي، هغه هم د خپل بادار دوامه د سترګو رپ نشي کولی. د مسلمان دفاع کول دا خو ډېره لرې خبره. مسلمانان خو غږ نه کوي. د کفارو هدف دا دی چې مسلمانان له منځه ولاړ شي. نو بیا د مسلمانانو غږ څوک واوري؟ نه یې څوک د ویلو توان لري، نه یې څوک د لیدلو توان لري. په خپل پلار باندې خپل ماشوم زوی علالوي. د پلار په سترګو کې ماشومان اولادونه په اور ورته سوځي او ښځې بې عزته کوي، لڅ لپړې په درختو تړلي او په چړو یې ولي، په چړو یې تر هغه ساعته وي، په ژوندوني لاسونو پښې پرې کول، سترګې کښل، دونه کیسې دي چې ستا په فکر کې یو ډول عذاب درځي، هغسې ورباندې تېروي. خبره مې دا کوله چې د دې بورما باچا ده فتواوې ورکوي، ونیسي دا کار وکړي. د بودایانو هغه مذهبي امامان چې دي هغه د دې بورما د باچا تر شا ولاړ دي چې څه دا مذهبي امامان دی ته څه وایي دی هغسې فیصله کوي. نو اوس خو زما په فکر باندې ډېر بد ظالم دی دغه ښځه باچا یې ده د دې بورما. دغه ښځه خو نو ډېره بده ده.
پر دغه باندې هم لعنت نشي ویلی چې د بورما باچا علیه اللعنه دا نه دی درته جایز. نو ته په دې پوه شوې چې دا لعنت څومره ستره ګناه ده، څومره ستر عذاب دی چې دغسې ظالمې باچا ته لا هم د دنیا د هر مغرور باچا چې کافر وي دې ته لعنت نشي ویلی. یوازې په دوه صورتو کې لعنت ویل جایز دی. یو په هغه صورت کې چې یو څوک یقیني د دنیا څخه کافر ولاړی، لکه د فرعون په اړه باندې چې الله عز وجل صراحتا فرمایلی چې کافر تر دنیا تللی دي، ویلی سو چې فرعون علیه اللعنه، ځکه نور د ده مسلمان کېدل حق ته راتلل ممکن نه دي. یا ابو جهل یا نور داسې کسان چې مرګ یې بالیقین پر کفر وي، حتی چې مرګ یې بالیقین پر کفر باندې نه وي، کافر مړ سوی پر هغه باندې هم لعنت نشي ویلی. څوک یې په پټه باندې د اسلام کلمه ویلې وه چې الله خبر درکړی دی یقیني کافر تللی دی، دې ته لعنت ویل جایز. او یا پر یوه ډله باندې چې د هغه په اړه باندې الله لعنت ویلی دی، لکه دروغجنانو باندې الله لعنت ویلی دی، داسې نشي ویلی چې پر فلانکي سړی دروغجن دی د الله لعنت دی باندې، داسې ویلی سي چې پر دروغجنانو دی د الله لعنت، پر ظالمانو دی د الله لعنت دی، پر زناکارانو دی د الله لعنت دی، داسې ویلی سي. اما پر خاص فرد باندې لعنت ویل دا ناجایز دی. نو په دې وجه باندې چې دا لعنت دومره ستر عذاب دی چې ما حکم هم درته بیان کی، تعریف می هم درته بیان کی. دغه ستر عذاب الله جل جلاله هغه علماء ته ویلی دي چې هغوی حق پټوي، حق ورته معلوم دی. دا چې حق پټوي په دې هر څوک پوهېږي چې دا د حق د پټولو خبره ده. د عقل الله جل جلاله هر چا ته ورکړی دی، فکر هر چا ته الله جل جلاله ورکړی دی. نو په دې وجه باندې چې د علماو تاوان څومره زیات دی د عوامو خلکو، دغه انقلابونه چې په دنیا کې راغلي دي، دا فسادونه چې په دنیا کې راغلي دي، دا غټ غټ نقصانات چې راغلي دي، دا د عوامو خلکو د لاسه نه دي راغلي، دا د بې علمۍ نه دي راغلي، دا د علماو په وجه راغلي دي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي وَإِنَّ الَّذِينَ یقینا هغه کسان یکتمون چې دی پټوي ما انزلنا هغه احکام چې موږ نازل کړي دي من البینات د واضح احکام څخه والهدى او د هدایت څخه من بعد ورسته ما تر هغه بیناه چې موږ بیان کړل الناس خلق لره فی الكتاب په کتاب کې اولئک دغه کسان چې دی یلعنهم الله د الله لعنت دی پر دی باندې ویلعنهم اللاعنون او لعنت د هغه کسانو دی چې هغه لعنت ویونکي دي، یعنی د الله د لوري څخه مأمورین دي چې الله پر چا باندې لعنت ووایي، نو هر څوک چې د الله محب دي هغه هم لعنت ور باندې وایي چې زما رب لعنت پر چا وایي زه وایم. الله چې پر چا لعنت ووایه پر هغه چا باندې انبیا هم لعنت وایي، پر هغه چا باندې ملائکه هم لعنت وایي، پر هغه چا باندې اولیاء هم لعنت وایي، د الله عام بندگان هم ور باندې لعنت وایي. پر داسې چا باندې یوازې د الله لعنت نه، د ملائکو لعنت دی ور باندې، د انبیاء لعنت دی ور باندې، د اولیاء لعنت دی ور باندې، د الله د عام بندگانو لعنت دی ور باندې، حتی د الله د ټول مخلوقات لعنت دی پر هغه چا باندې چې هغه ته حق واضح معلوم وي، یا د مادیاتو په وجه یا د نفس پرستی په وجه باندې. د مادیاتو په وجه باندې چې حق پټي هغه اکثره درباري مولایان دي. درباري مولایان او درباري علما هغه ته ویل کیږي چې د باچهانو، حکامو او امراو په څنګ کې ګرځي. د امراو، حکامو او باچهانو په څنګ کې ګرځېدل اتمن د دې سبب ګرځېږي چې د باچا او د واکمن د رای مطابق په فتوا ور جوړي. ځکه باچا او واکمن دا خو عالم نه دی، هغه ته خپل زور، خپل غرور، خپل واک او قدرت د خپل مزاج تابع کړی دی. بیا داسې د فتنو زمانه، په داسې زمانه کې چې نیم دین واکمن عملي کړی دی، نیم دین نه دی عملي کړی، نو بیا د داسې واکمنو په دربار کې چې دغه علما وي هغه چې کومه فتوا ورکړي د دې دپاره چې باچا خوشحاله وساتي، یا د هغه د شر ځان وساتي، یا د هغه څه یو امتیاز ترلاسه کړي، یا صراحتا حق ته په باطل وایي، باطل ته په حق وایي، یا پلټنه کوي داسې کژې وژې لارې ور پیدا کړي چې هغه په شریعت کې جایز نه.
دا د مادیاتو د پاره یا د پیسو د پاره یا د چوکۍ د پاره پټول د حق دي. یهودو دا کار کاوه او یا د نفس پرستی په وجه باندې. نفس پرستی بیا دا چې کله مې د یو چا څه نفرت رالل نو د هغه په خلاف باندې کوشش کوم توطیې جوړوم، ضعیف شیان دا سر را برابروم، غواړم هغه کس په بدنامه کړم، غواړم د هغه خبرې غلطي ورته ثابتې کړم، دا خپله غلطه مدعا صحیح ورته ثابته کړم. دا د نفس پرستی پر بنیاد باندې حق پټول دي. که حق د مادیاتو د پاره وي، که حق د نفس پرستی د پاره وي، په دواړو صورتو کې الله عز وجل فرمایي چې پر دې کسانو لعنت دي. ان الذين یقینا هغه کسان یکتمون چې دوی پټوي ما انزلنا من البینات والهدى هغه چې موږ نازل کړي دي واضح احکام او هدایت من بعد وروسته ما تر هغه بیناه للناس چې موږ خلکو ته بیان کړي دي فی الکتاب په کتاب کې. اولئک دغه کسان چې دي یلعنهم الله د الله لعنت دی پر دوی باندې، ویلعنهم اللاعنون او د نور لعنت گویو لعنت ویونکو هم لعنت دی ور باندې. و بیا هم د دې کسانو د پاره د توبې دروازه خلاصه ده، د دې کسانو د پاره د دې چانس تا چې د دې مصیبت ځان خلاص کړي، د دې ستر عذاب ځان خلاص کړي. الا الذين تابوا مگر نه هغه کسان چې توبه وباسي او اصلحوا او اعمال صالح کړي، توبه وباسي او اصلحوا عملهم خپل اعمال سم وبینوا ای بینوا ما کتموا هغه احکام او هغه خبرې چې دی پټې کړي وي هغه ښکاره کړي او واضح کړي. فاولئک فصدق کسان چې دی اتوب علیهم ای اقبل توبتهم الله وایي زه د دې توبه قبلوم. وانا التواب الرحیم زه کامل توبه قبلونکی یم. الله کامل توبه قبلونکی دی او الرحیم الله عز وجل کامل رحمت لرونکی. ودا کسانو ته لار خلاصه سوه او که چیرې پر دې خپل لار باندې پاته سي نو بیا خو مقام د فرعون سره برابر دی او هغه د لعنت په اړه باندې یوه جزیه راڅخه پاته سول. هغه جزیه دا وه چې پر هغه چا باندې هم لعنت ویل جایز دي چې الله جل جلاله یې موږ ته په دنیا کې خبر راکړی دی چې دا بالیقین پر کفر مړ کېدونکی دی. هغه یوازې شیطان دی، ابلیس، عزازیل، ابلیس علیه اللعنه. که څه هم دا کافر دی، ژوندی دی، خو الله یې موږ ته خبر راکړی دی چې دا کس پر هدایت باندې پاته کېدل ممکن نه دي، دا بالیقین کافر مري، کافر د دنیا سره احلت کی. نو ځکه پر ابلیس لعنت ویل جایز، ابلیس علیه لعنه، پر نورو کفارو نه دی جایز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.